د مشاعرې په دې مرحله کې ډېر محترم مشر د اماراتو پښتو ادبي ټولنې ګران صدر چې په تیر 15 کاله کې په متحده عرب اماراتو کې د خپل ژبې د خپل کلتور ډېر په زړه پورې خدمتونه کړي دي ښاغلي اعجاز خټک صاحب لا په دې شعرونو مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې شونډې در نه خوري خاموشي شور پکې پیدا کا شونډې در نه خوري خاموشي شور پکې پیدا کا مرید د مخ سره جانانا اور پکې پیدا کا او نرارسی زړه ته مې استاد بڼو غشي نرارسی زړه ته مې استاد بڼو غشي تاوی کا تازه کا لږ زور پکې پیدا کا او سرشته خو بویا د وطن سره سایله سرشته خو بویا د وطن سره سایله کور دې پکې نه صحیح خو ګور پکې پیدا کا په دې شعرونو باندې خپل ډېر خوږ او ګران مشر تاج انور اعجاز خټک صاحب له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام ونمانځي د ښاغلي انجینیر امین ظریف صاحب او د ښاغلي حاجی عبدالصمد صاحب او د اسلامي امارت افغانستان د ټولو چارواکو ډیره مننه چې دا دویمه د نارنجګل دودیزه مشاعره په د حال کې یو ځل بیان منځي نن زموږ د هغو ماتو ګډو هلو ځلو برکت دی چې نن زه د پښتنو د لوی کور افغانستان دا شملور دا سپینګری مشان کنشان او همزولی په د حال کې دومره په اتفاق او پر ورولۍ سره وینم نو زه وایم چې زموږ مقصد تر ډېره حده پورې پوره شوی دی د خپل نظم نه وړاندې یو دوه شعرونه چې د پښتون کور چا د لاسه چې طلا دی د پښتون کور چا د لاسه چې طلا دی هغه کس ته مونږ ویل چې دا ملما دی د پښتون کور چا د لاسه چې طلا دی هغه کس ته مونږ ویل چې دا ملما دی او بل شی دی چې زه په خپله نن یزید یم هم حسین یم زه په خپله نن یزید یم هم حسین یم جوړه کړي ما په خپله کربلا دی زه په خپله نن یزید یم هم حسین یم جوړه کړي ما په خپله کربلا دی او یو نظم دی چې ما ته د وخت ختلین مرته ټیټېدل نه راځي ما ته د وخت ختلین مرته ټیټېدل نه راځي ما ته د عشق او د مستۍ نه ډک غزل نه راځي زه د ولس په غم لړلي مرثیې لیکمه دې نه سوا راته په بل څه لیکل نه راځي مننه او بل باندې ملګرو مانا د سرور ډکې نغمې مه غوړئ ملګرو مانا د سرور ډکې نغمې مه غوړئ مانا د وخت د نمردانو قصیدې مه غوړئ زه د حالاتو کربلا باندې متم کومه ما نه متم کې د خندا ډکې کیسې مه غوړئ او شی بل باندې منم چې ستاسو زړه رنگین رنگین شعرونه غواړي منم چې ستاسو زړه رنگین رنگین شعرونه غواړي ما ته خولې خولې مزدور د کراچۍ مخکې شي او وایم چې تاسو ته مې شونډې زلفې وستیلې وایم چې تاسو ته مې شونډې زلفې وستیلې راته بدحال د خپل ولس د بېوسۍ مخکې شي دا و چې شونډې چې وختونو ترې خندا وړې ده دا و چې شونډې چې وختونو ترې خندا وړې ده د خوار ولس د شونډو کومې رنګینۍ وستایم ملګرو وایي چې مستی او که متم وکړمه ملګرو وایي چې مستی او که متم وکړمه تاسو خوشحال کم او که خپلې بېوسۍ وستایم یو خو بربند لغړ بچي د خوار مزدور وینمه یو خو بربند لغړ بچي د خوار مزدور وینمه بل خو غټان نشو کې مست مخمور وینمه خدای کو تر سترګې زه په بل خو اړولی نشم
خدای کو تر سترګې زه په بل خوا اړولی نشم چې د وخت ژرنده کېدل شوی خپل جمهور وینما وایم چې تندر شوی اسمانه پرې راپرېوتلی وایم چې تندر شوی اسمانه پرې راپرېوتلی چا چې زما د ولس شونډو نه خندا وړې ده وایم چې اور شوی ورته چغه د غیرت جوړه شوې چا چې زمون خوارو جونګړو نه رڼا وړې ده او زه یو شاعر یم چې چېرته څوک سلګۍ ووهي زه یو شاعر یم چې چېرته څوک سلګۍ ووهي زما په زړه کې د آهونو دندوکار جوړ شي او وخت چې د چا د ارمانونو مرۍ وخرپوي وخت چې د چا د ارمانونو مرۍ وخرپوي ورسره سم زما په زړه کې ویر نتار جوړ شي او زما شاعري د دولت د سوکلۍ دپاره زما شاعري د دولت د سوکلۍ دپاره او زه خو لیکل کوم د ژوند د خوشحالۍ دپاره زه خپل غزل ته چېرته ډمه ګډولی نشم زه خپل غزل ته چېرته ډمه ګډولی نشم او نشم کولی شاعري د خرمستۍ دپاره ډېره مننه ډېره مننه تاج صاحب د مشاعرې اخیری شاعر ابرار ورکزی راغواړم د هغې نه پس به بیا توراب صاحب راځي خو ما په دې شعرونو باندې ابرار ورکزی له مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې ما پکې تل د پرهرونو جامې واچولې ما پکې تل د پرهرونو جامې واچولې په دې کوڅو کې ملنګي داسې اسانه نه وه او ما خو چې چغه کړه نو ټولې پښتونخوا واورېده ما خو چې چغه کړه نو ټولې پښتونخوا واورېده خدای خبر ولې رسېدلې در جانانه نه وه په دې شعرونو باندې ابرار ورکزی له بلنه ورکوم چې راشي